تحریک طالبان پاکستان وایي چې په اورګزۍ ایجنسۍ کې پاکستاني پوځیانو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اړولې ده. سلامونه ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اراون ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د خیبر پښتونخوا په اورګزۍ ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو پر موټریز کاروان وسلوال برید کړی چې په پایله کې 19 پوځیانو ته مرګ ژوبله وکړې ده. تحریک طالبان پاکستان په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په دغه برید کې د پاکستان 9 پوځیان وژل شوي او 10 نور یې ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان زیاتوي چې په برید کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله نه ده وکړې. په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره کتلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره د امنیتي وضعیت او له نشهیي توکو سره د مبارزې په تړاو خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې خلیفه سراج الدین حقانی په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو او زندانیانو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او هغوی ته د اسانتیاو پر برابرولو ټینګار کړی دی. همدغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د امنیت او له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې پر 2 اړخیزه همکارۍ ټینګار کړی دی. نوموړي ژمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او عامو وګړو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي او د ستونزو د حل لپاره به ګډ اقدامات ترسره شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې 2 ورځې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د افغانانو په وړاندې حوصله پای ته ورسېده او باید ژر تر ژره له پاکستان څخه ووځي. نوموړي ویلي و چې له دې وروسته باید د افغان کډوالو سره سخت چلند وشي، هیڅ ډول سوال او زری ونه منل شي او د افغانانو ویزې هم تمدید نه شي.